د لومړي ځل لپاره د برېښنا لوړ ولتاژ تخنیکي کارکوونکو له لوري له ترکمنستان څخه هرات ته د 220 کیلو ولټ وارداتي برېښنا رالېږد پروژې چارې بشپړې شوې. د افغانستان برېښنا شرکت لوړ ولتاژ تخنیکي انجینرانو له ترکمنستان څخه د هرات نورالجهاد سب سټیشن ته د 220 کیلو ولټ برېښنا رالېږد نیمګړې پروژې چارې په 42 کاري ورځو کې بشپړې کړې. د افغانستان برېښنا شرکت لوړ ولتاژ رئیس انجینر عبدالحد بارکزی چې تل د هیواد ګوټ کې د لوړ ولتاژ لویو او وړو پروژو بشپړولو کې له خپلو تخنیکي کارکوونکو سره اوږه پر اوږه ولاړ دی او د بهرنیو انجینرانو له مرستې پرته د پروژو چارې بشپړې کړي. له ترکمنستان څخه هرات ته د 220 کیلو ولټ برېښنا رالېږد پروژې په اړه وایي: دلته موږ په هرات کې دوه منبع لرو. یوه منبع د ایران د برق ته د انرژي ده او دوه منبع د ترکمنستان ده. د ترکمنستان انرژي دوه چنده نسبت و ایران ته ارزانتره ده یو، او دا برق چې دی نسبت و ایران برق ته مطمئنتره و. د 100 کیلومترو په واټن له ترکمنستان څخه هرات ته د 220 کیلو ولټ برېښنا رالېږد د پروژې لپاره د 500 میلیون افغانیو په ارزښت تخنیکي تجهیزات چمتو شوي وو، خو چارې یې نیمګړې پاتې وي چې اوس د یو کارنده ګام په ترڅ کې دا پروژه د افغانستان برېښنا شرکت لوړ ولتاژ 22 مسلکي انجینرانو له لوري بشپړه شوه. له دې وړاندې به هیواد کې د وارداتي لوړ ولتاژ برېښنا لیږد چارې د بهرنیو کارکوونکو او خصوصي سکتور له لوري په لوړ لګښت پر مخ وړل کېدي، خو اوس د افغانستان برېښنا شرکت ټولو تخنیکي کارکوونکو دا وړتیا موندلې چې په هر ډول سختو شرایطو کې د برېښنا لیږد پروژو پیچلي کارونه په کم لګښت بشپړ کړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د لوړ ولتاژ پرسونل صرف د حفظ و مراقبت چارې مخ ته وړي او د دوی وظیفه هم دغه د تر دا اوسه پورې دا څو پروژې دي چې د لوړ ولتاژ پرسونل یې کوي. د افغانستان برېښنا شرکت هیواد کې د برېښنا لیږد لویو پروژو سربیره د برېښنا کورني تولید سرچینو پر پراختیا هم کار کوي، څو دې سره هیواد د برېښنا برخه کې پر ځان بسیا او هر کال له هیواد څخه د سلګونو میلیونه ډالرو وتلو مخنیوی وشي.